السلام علیکم، زم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلوېښتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله اووه نور کسان مړه شو. د 80 کیلو غوړو د بورۍ په قیمت کې 300 روپۍ نوره اضافه وشوه. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د اعلی سطحي اجلاس شریک صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو د پاره مشر کامران بنگش د سپورت د سیکرټري او نورو افسرانو سره د نیاز کرکټ سټیډیم پېښور دوره وکړه. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول زرداری بټو د سیلاب زدگانو سره میلاو شو، دي سره خبرې اترې وکړې. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق یو شمولیتي جلسې ته وینا وکړه. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان په پېښور کې په باچا خان مرکز کې پریس کانفرنس ته وینا وکړه. او اوس د دې خبرونو تفصیل. وایي چې په تیرو څلوېښتو غنټو کې په پوره ملک کې د کرونا وایرس له کبله اووه نور کسان مړه شو. دغه رنګې په پوره ملک کې په تیرو څلوېښتو غنټو کې د کرونا وایرس 289 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. د پوره صوبې په شمول باندې د ضلع مردان په مختلفو علاقو کې د کرونا وایرس نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. په دغه متاثره علاقو کې سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی. د وړو د 80 کیلو بورۍ په قیمت کې د 300 روپو نوی زیاتوالی راغلی دی. نن بیان یو ځل بیا د مشکلاتو ښکار شو او دی د احتجاج فیصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. په دې اجلاس کې په ملکی حالاتو باندې جوړ فکر او سوچ وکړی شو. په اجلاس کې د 15 ستمبر نه په پورا ملک کې د تعلیمي ادارو د کولاویدو په حواله باندې هم تفصیلی خبرې اترې وشوې. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د معیاري اعلی تعلیم او د تحقیق په سلسله کې په تدریسي ادارو کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د تعلیمي ادارو د کولاویدو په حواله باندې د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ.
په اجلاس کې د تعلیمي ادارو د کلاوېدلو په سلسله کې په مختلفو امورو باندې د خبرو اترو نه علاوه د دې ادارو د لپاره د ایسوپیس په حواله باندې هم تفصیلي خبرې اترې وشوې. بل خواته د اطلاعاتو مطابق په صوبایي کابینه کې چې کم نوي وزیران شامل کړي شوي دي هغې ته تر اوسه پورې محکمې حواله نه کړی شوې. زاړه وزیران په خپلو محکمو پسې بالکل نښتي دي او په ضد دي چې دي محکمې بالکل نه پرېږدي. د راغلو اطلاعاتو مطابق اپوزیشن د ترقیاتي فنډ د تقسیم طریقه کار غیر منصفانه ګرځولی دی. په اسمبلی کې زبردسته هنګامه رایې کړې ده او د وزیر اعلی هاوس په مخ کې د احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو د لپاره معاون خصوصي کامران بنگش د سپورت د سیکرټري سره د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم دوره کړې ده. د په دې موقع باندې ویلي دي چې دا سټیډیم به د عالمي معیار مطابق جوړولی شي او پر روان کال کې به دې کې میچونه شروع شي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو میرپور خاص ته لاړه او د سیلاب د متاثرینو سره ملاقات وکړ. دې سره خبرې اترې وکړي او د دې مشکلات یې وپوښتل. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق یو شمولیتي جلسې ته د وینا په وخت باندې وی چې زمونږ په عدالتونو کې لا تر اوسه پورې د پیرنګي نظام دی. د زیاته کړې ده چې کله هم په یو وطن کې د قاتل گرفتار نشي نو حکمران به قاتل تصور کولی شي. د زیاته کړې ده چې تمامي مافیا د حکومت په ایوانونو کې پناه اخیستې ده. دا هم وی چې زمونږ په وسایلو باندې د اسلام د دشمنانو قبضه ده. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان په پېښور کې په باچا خان مرکز کې یو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. دا په دې موقع باندې ویلي دي چې د اپوزیشن بعضې جماعتونه لګیا دي مراعات خوري او مفادات حاصلوي. همدغه وجه ده چې اپوزیشن د بې اتفاقۍ ښکار دی او د دغه بې اتفاقۍ په وجه باندې حکومت د نقصان رسولو په ځای باندې اپوزیشن لګیا دی خپل ځان ته نقصان رسوي. حکومت د مهمندو ایجنسی د غلنۍ په علاقه کې د ماربلو د کان د حادثې د متاثرینو د لپاره د امدادي پیکج اعلان وکړ. په دې پیکج کې به د دې حادثې د مړو خاندانونو ته 55 لکه روپۍ او د زخمیانو خاندانونو ته به 11 لکه روپۍ ورکولی کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د مهمندو د غلنۍ د ماربلو د کان د حادثې ښکار شوي خاندانونه یوازې نه دي، د دې حکومت د دې سره کلک ولاړ دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.